زما ګرانه زویه، زوی جانه، اسماعیله، زما اسماعیل قرباني شو. ښکلی زوی مې ځواني مرګ شو. په دې عمر کې تورو خاورو ته لاړې اسماعیله. زما زوی ځواني مرګ شو. زویا، او خدایا، اوس چاته وګورم. زویا، زما ګرانه زویا. اسماعیله، زویا، ګرانه. اسماعیله، زویا. اسماعیله ویښ شه، څه کېږي ویښ شه، سترګې دې خلاصې دي، هیله کوم خلاصې کړه. دا څه د پولیسو په مخ کې وشول، زما ورور یې ووژه، خو تاسې کتل. صبر وکړه ممدو، ارام اوسه. د کردانو مرګ تاسو ته ارزښت نه لري. هر څه ستاسې سترګو ته مخامخ وشول، خو تاسې یوازې کتل. ته څه وایې؟ که کورد وي او که نه وي، هغه یو کوچنی ماشوم و. موږ درته دومره بې شرفه ښکارو. ها حاله زر کوه، دې خوا راشه، دې خوا راشه. ولې مو څه ونه کړل؟ هغه کسان وسله وال ول، زموږ په سیمه یې برید وکړ. ترورې دا څه کوې مورې؟ بس که خورې، بس که. دا څه کوې؟ هیله کوم راځه خورې، بس دی. هلک دې له لارې وویسته. خدای دې وشرموه رزیله. بس دی نو. زوی مې ستا له امله مړ شو، زوی مې ستا له امله مړ شو. خدای دې تا ته سزا درکړي. بس دی خورې، راځه. هیله کوم راځه. خدایه، صبر وکړه، مه تښته. ودرېږه، چېرته تښتې؟ پوهېږم درد دې ډېر سخت دی. ودرېږه، مه تښته. صبر وکړه، مه تښته، مه تښته. هغه ترهګر مه پرېږدئ. مخکې له دې نه چې نور کورونه د غم په ټغر کې کېنوي، ویې نیسئ. نور کورونه دې په غم نه اخته کوي. اسماعیله، اسماعیله زویا، زویا، زما ښکلی زویا. هی ځوانه، ودرېږه، تا ته څه نه وایو. ما پسې مه راځه. د ورور د وینې حساب مې له تاسې ټولو سره کوم.
لرې شئ زه پولیس یم زه څه وکړم ها وګورئ زه نه غواړم دلته کومه ګډوډي جوړه کړم پوه شوئ له مخې مې لرې شئ چې کومه پیښه ونه شي چې پیښه وشي څه به وشي ګرانه سمه ده دا ځل به زه ستاسې خبره ومنم خو تاسو سره به بیا هم مخامخ شم تر څو چې موږ چاته اجازه ورنکو دلته هیڅوک نشي دننه کېدلی هسې هم له تاسې څوک اجازه نه اخلي ارامه اوسه هله ځه نو وروره ځه لاړ شه زوی مې را نه موړی زوی مې موړی راپورته شه پورې راپورته شه نه مو بیایئ خیر دی زوی مې را نه مه اخلئ زویه تا چېرته بیایي زویه ساکانې غوښتل سمه ده، ښوونځي ته آرام لاړ اوسه، شي امیر صاحب آرام اوسه راځه دلته کښېنه دلته کښېنه پوهېږم چې درد دې ډېر سخت دی وګوره ژمنه کوم ستاسې د زوی قاتل پیدا کوم امیر صاحب یوسف د هغه کس انځور اخیستی چې ډز یې کړی دا د دلته دی هماغه شیبه کې مې انځور واخیست ما دا سړی کوم ځای کې لیدلی د دی پیښې په وخت کې مې دا انځور واخیست یو ځل به یې وګورو ممدوحه دا کمره همدا اوس شوبې ته غیزه ورته ووایه چې دا انځور والا پیدا کړي او ویې ګوري چې څوک دی څه کاره دی او چیرته دی څه سمه ده کوي مرسل اندېښنه مه کوئ یوسفه زه به کمره بیرته درکړم سمه ده وروره پیکاسا لږ څه وروسته هماغې پتې ته درځم انشاءالله هلته به سره وګورو دا چې څوک مړ کیږي او څوک ژوندی پاتې کیږي هلته به بیا سره خبرې وکړو څارګر صاحب موټر سمه ده وروسته له دې به خپل موټر نه ګټه اخلو سمه ده ته هم دلته پاتې شه ثابت ته امانت یې خیرات ده څارګر صاحب تاسې بیرته نه راځئ ښکاره نه ده ته دا لست واخله نه کېږي هر چیرې چې زه هم درته راځم نه کېږي ته دا لست واخله او پیسې هم واخله که بیرته راغلم بیا دې شیانو ته اړتیا پیدا کوم کومه پته چې ما لیکلې همالته په تمه شه سمه ده یو دانه چکش نوی وي که زوړ وي توپیر نه کوي 4 متره زنځیر باید ډبل وي د زنځیر لپاره کړی دا نو څه دي میخ کلنګ ډېر زیات بنداژ فکر کوم بیا کوم لوی عملیات لري هره ورځ درته وایم راځه چې یو ځای درس ولولو ته نه راځې ځکه کمې نمرې اخلې ماشومانو یو ځل دلته راشئ موږ ته وایې وروره یو ځل خو راشئ تا نه یو څه غواړم د ویښتو سیخک دې راکولی شې مهرباني وکړئ مننه دا څه کوي سمه ده ډېره مننه دا واخلئ ځان ته پې چاکلیټ واخلئ سمه ده سمه ده مننه کوم راځه چې ځو بله دا ته څه کوې زمونږ دواړو ژوند دې په ګواښ کې وغورځوه چیرته یې کار لرم یو چیرته ځم
زه پوهیږم چې د پیکاس څنګ ته ورځې لیونتوب مه کوه هغوی تا وژني اندېښنه مه کوه د مرګ په وخت کې به یوازې نه یم زویا هغه خوشی که دا واخله ګرانې وګوره زه اوس تا ته څه درکوم هله دا واخله دې سره لوبې وکړه سمه ده راځه چې ځو ډېره مننه په خیر لاړ شئ ماشومانو هله زویا مخکې شه چې ځو هو ډېر ښکلی دی نن مو څه وکړل لوبې مو وکړې بیا مو درس هم وویلې آفرین زما ګرانه لوبې مو وکړې ډوډۍ مې هم وخوړه موټر دې خوښ شو که نه زوی جانه هو مور جانې بله ښاغلی پیکاسا کومه ستونزه خو نشته نه نشته یوازې ستاسو امر ته په تمه یم هر کله چې وغواړئ به هم ته چاودنه ورکوم ډېر لږ وخت پاتې لږ نورم به تماشه صبر وکړه لاسونه دې پورته کړه سمه ده ارامه اوسه ملګري ارامه اوسه ونه خورېږې تلاشي کوم دی سمه ده خو زه تخنېږم پام کوه څه کوې داسې په اتومات ډول مانه سوک واریږي پام کوه ګوره ته څه وایې ټوکې مه کوه دا څه دي تا ته یې څه ها تا ته یې څه پیکاسا 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 چیرته یې چغې مه وهه ملګریه دلته یم په خیر راغلې دا چې په یوازې ځان زما مخې ته راغلی له دې ښکاري چې زړور شوی یا هم کم عقل شوی زه اوس هم هماغه پخوانی پیکاس یم هیڅ نه یم بدل شوی ما فکر وکړ چې د عملیات په وسیله به د ځان نه نرجوړ کړی وي په اصل کې تازه حیران کړم سربیره پر دې چې پوهېږې وژل کېږي بیا هم راغلی دا د لوی لیونتوب دی خو رښتیا ته ته هغه اتل یې چې د نورو لپاره خپل ځان قربانولو نه هیڅ نه ډارېږې همداسې نه ده هو دا ځل یوازې نه یم ومې غوښتل دا ویاړ تا سره هم شریک کړم
کې تکرار کوم. ښوونکی ووایه کلثوم جانې شولې زما خرسک وش کوه. ته له بل خرسک سره لوبې وکړه. خو هغه خرسک لاین لري. لاین لري؟ هغه کوم یو دی؟ هلته دی. راشه ماته یې راښکاره کړه. ښوونکې یوه شېبه راتللی شې؟ ته له بل خرسک سره لوبې وکړه، زه بېرته راځم. سمه ده؟ ته په رښتیا هم لیونی یې. لیونی. په خواشینۍ سره هم داسې یم. دوه ټاکنې لرې. یا به هغه بم چاودنه وکړي چې تا ایښی، یا به مړ شې. ټاکنه ستا خپله ده. ستا په اند آیا زه له مرګ نه ډارېږم؟ ښه نو ستا په اند آیا زه به له مرګ نه ډارېږم؟ په دې حالت کې موږ دواړه له هیڅ نه ډارېږو. ښه نو د خبرو لپاره نور څه نشته. ستا کسان به له موږ سره لاړ شي. صبر وکړه. سپوږمۍ لاس کې دې څه شی دی؟ سپوږمۍ 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 خدایا دا خو د لوبو سامان نه دی. ماته یې راکړه. هله ماته یې راکړه. راکړه لورې. نه دا زما دی. داسې مه کوه سپوږمۍ، مه کوه ګرانې. هله خوشې کړه. ماته یې راکړه. سپوږمۍ جانې تا ته وایم. تا خو ویل نه ډارېږم. نه ډارېږم. ښکاره ده ښکاره ده. هر چاته چې زنګ وهي ویې وهه. زر کوه چې د بم چاودنې مخنیوی یې وکړي. هغه بم چاودنه کوي او دا بم هم عاکفه. په اجازه دې زه به چاودنه ورکړم. ما ته وګوره بې ځایه خبرې مه کوه. هله زنګ ووهه. د دې لپاره دی ځای کې یو چې مرګ مو منلی او له مرمیو او بمونو هیڅ نه ډارېږو زمریه. فکر کوې دا مې لومړی ځل دی چې مرګ ته نږدې شوی یم. دا بې ځایه خبرې دې پرېږده. زنګ ووهه او د بم چاودنې مخه ونیسه. بخښنه غواړم. اوس نو دا خبره زما له خولې وتلې ده. ښه نو مړ کېږي پیکاسه. ته هم خو یو توپیر شته. ستا نسل بم ختم شي. بس که رزیله بم دې په وړکتون کې ایښی که نه؟ وړکتون کې هله لورې په کراره هغه پرېږده. په کراره یې پرېږده. لور جانې لاسته لرې کړه. هله لورې خوشې کړه. زر کوه لاسته لرې کړه. زر کوه. هله نو پرېږده. خوشې کړه. آفرین. زر کوه. پرېږده یې لورې. آفرین سپوږمۍ جانې. هلئ ماشومانو ټول یو ځای انګړ ته ځو. زر کوه. هلئ ماشومانو زر کوئ. څه دې باندې لوبې وکړو. څه شوي دي؟ باور مې نه کېږي وړکتون کې یې بم ایښی دی. څه بم ایښی؟ زر کوئ ماشومانو زر کوئ انګړ ته وځئ. هله زر کوئ راشئ راشئ زر کوئ. راځه ګرانه. هله زر کوئ زر زر راشئ. راځئ ماشومانو زر کوئ. د باندې راشئ زر کوئ. هله زر کوئ. راځئ. په کراره راشئ. آفرین راځئ. په کراره پام کوئ. د پولیسو مرکز دی مهربانی. بم دی بم دی. زمونږ په وړکتون کې بم دی. همدا اوس دلته راشئ. اوس یې اغلې پته راکړئ. امر صاحب
د کوم کس انځور چې یوسف اخیستی و پیدا مو کړ یلدرادیک پاش نومیږي ویې لټوئ هر ځای کې چې وی پیدا یې کوي تا سړی غواړه ممدوحه پلټنه مو پیل کړې ده اندېښنه مه کوئ سبا د اسماعیل په جنازه کې باید ډېر پام وکړو ټوله ډله خبره کوي رښتیا وایي امر صاحب سبا د خلکو لاریون لپاره ډېر مناسب وخت دی دا فرصت له لاسه نه ورکوي وګورئ څوک راغله نجیبه میرا ته دلته څه کوې عاقف په ستونزه کې دی بیا څه شوي پیکاس چې په نندارتون کې بام ایښی و هغه عاقف غواړي یو بل بام هم ږدي چیرته نه پوهېږم عاقف هم ورغی خپل ځان قربانوي امیر صاحب یو کار باید وکړو کومه نښه یا بل څه نشته څه یې ونه ویل نه ومې ویل خو خبره یې ونه منله امر صاحب د یو بم خبر را ورسید چیرته د عاقف زوی فاتح دغه په وړکتون کې راځئ چې ځو د بم خونسا کولو ډلې ته خبر ورکړي هلئ منډه کوئ زر کوئ زر کوئ ټول دې خواته راشئ هلئ دلته راشئ الله الله په دې وخت کې څنګه داسې د باندې راووتل هلئ راځئ دې خواته ودرېږئ راځئ ټول راشئ دې خواته راځئ هلئ ماشومانو دې خواته راشئ همدلته ارامه ودرېږئ بلې خواته لاړ نه شئ ښه ورځ غواړم پوه شم کومه ستونزه ده دننه چا بام ایښی دی پولیس مې راوغوښتل اوس به راورسېږي څه بام ایښی دی الله الله ناوخته شوه بام یې پیدا کړی ټول ماشومان پوره دي هو ټول هم دلته دي یو سمه ځل ده بیا یې باید وشمېرو ډېر ښه دا ماته پاتې شو دا له ځان سره وړم زه دې غوښتلم راغلم ماشومانو سره څه کار لرې ستا کار له ما سره دی هر څه چې کوې ویې که مړ مې که ومې وژنه که لږ څه غیرت لرې هغه بم مه پرېږده چې چاودنه وکړي ته خبر نه یې غیرت په چانه قلعه کې له منځه لاړه هغه بم هرومرو چاودنه کوي دا بم دې هم په لاس کې دی چې چاودنه ورکوي او که نه خپله پوهېږي له وړکتون نه یې زنګ وهلی وګوره پیکاسه زما ژوند رانه واخله څه نه وایم خو هغو ماشومانو ته زیان مه رسوه په اجازه دې ځواب ورکوم بام یې پیدا کړی اوس به پولیس راورسېږي زه څه وکړم چاودنه ورکړه چې ختم شي نه صبر وکړه صبر وکړه ورته ووایه چې مخی ونیسي هله که دومره زړور یې چاودنه ورکړه موږ دواړه ووژنه ومې ویل زنګ ووهه پیکاسه ووهه که دومره زړور یې نو چاودنه ورکړه چاودنه ورکړه څه ته پته موږ دواړه ووژنه هغه بم چاودنه کوي ته هم چاودنه ورکړه چاودنه ورکړه او دا بم هم چاودنه کوي څه ته پته موږ حالا نو چاودنه ورکړه چاودنه ورکړه بم خونسا کولو ډله لاره کې دي امر صاحب ټول ماشومان مو راویستلي هو ومشمېرل ټول هم دلته دي شاوخوا امنیت ونیسئ ټول کورونه تش کړئ نیازي ته یو ځل پاتې هله بیړه وکړه موټر مو لرې کړئ سمه ده امر صاحب تاسې دواړه هغې خواته لاړ شئ ډېر پام کوئ هله هله منډه کړئ
هیله کوم اغلې موټر مو لرې کړئ له دې ځای نه لاړه شئ دلته څه خبره ده تاسې پورې اړه نه لري هیله کوم لږ وروسته به وګورو چې څوک به لرې لاړ شي اوس سپوږمۍ نشته سپوږمۍ خو له موږ سره وه که نه د باندې نه وراوتئ خو اوس له ماشومانو سره نشته دننه خو به نه وي پاتې تاسې هم دلته پاتې شئ زه یې امر ګورم. صاحب تاسې پاتې شئ زه یې ګورم نه تاسې هم دلته سمه ده پاتې امر صاحب دا ولې دننه ځي وخت کم پاتې دی ملګرو ډېر پام کوئ دا خلک دې ځای نه لرې کړئ دننه چې بام دی د هغه په چاودلو سره به ټول په هوا کې والوځي سپوږمۍ 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 چیرته یې لورې سپوږمۍ 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 چیرته یې لورې هله راوځه نو هله راشه تا سره لوبې کوم سپوږمۍ ته یې لاس کې د څه دی د لوبو سامان دی هله هغه میز په سر کېده زه به تا ته لوی واخلم ژمنه کوې ژمنه ده ژمنه کوم هله هغه کېده نو سمه ده هله راشه الله الله دې بم ولې چاودنه ونه کړه چاودنه وکړه دا موټر دلته څه کوي هلکه په نندارتون کې چې کوم بامې ښودل سوی و د ریموټ په واسطه کنټرولېده ښه کېدای سي دلته هم له همغه میتود نه کار واخلي اوس ریموټ هم کار نه کوي آفرین اتفاق دې سر کې خو دې له باندې نه هیڅ مغزه نه ښکاري خو بیا هم تکړه یې مننه هغه دی راغی امر صاحب څه وشول به مو پیدا کړ ډلې ته خبر ورکړه چې بیړه وکړي سمه ده امر صاحب همدا اوس زنګ وهم که پیکاس خبر شي ډېر به په غوسه شي هېڅ انتان نه ورکوي دلته یې کومې آلې نه کار اخیستی دا پولیس زموږ له اټکل نه هم هوښیار دي ډېر شکر ژوندی اوسې امر ټول صاحب ماشومان له دې ځای لرې ویسي سمه ده امر صاحب لاره کې ټکر شوی د بم خونځه کولو ډله هم لاره کې بنده پاتې ده دا خو د عقیب زوی دی شاوخوا امنیت ونیسه سمه ده امر صاحب ټول خلک له دې ځای لرې سمه ده امر صاحب ملګرو د شاوخوا امنیت ډېر ښه ونیسئ کومه ستونزه نه سلام زه د غواړم فاتح ښوونکي یم ماشومان له دې ځایه بیایو دا ماته راکولی شي سمه ده ښوونکې مهرباني ټول تعمیرونه تش کړئ ډېر پام کوئ مجاړه فاتح پلار ته دې ځو اوف نور نو بس کا هسې هم نور خپل پلار نشي لیدلی بلې بهجته پلان کې لږ بدلون راغی بام ته مې چاودنه ور نشو کړی د پیکاس څنګ ته ورځو اندېښنه مه کوه د عقیب زوی له ما سره دی ته هم راشه هلته به سره وګورو زما ماشومه چېرته ده فاتح دلته شته فاتح فاتح
الله الله اوس فاتح هم نشته. ما ډارېږئ د بلې ښوونکي په لاس مې ولیکه. کومې ښوونکي په لاس؟ تورې جامې یې اغوستې وې، غنم رنګه جنۍ وه، ویښته یې شاته داسې تړلي وو. موږ خو داسې کومه ښوونکې نه لرو. څوک چې نه پېژنې او نه دې وې لیدلي ولې ماشوم ورکوې؟ زه څه پوهېدم امیر صاحب، ویې ویل ښوونکی یم، ماشومان له دې ځایه بیایو. کېدای شي عاقف اخیستی وي، زه به ورته زنګ ووهم. زر زنګ ووهه. ځواب نه ورکوې؟ ځواب ورکوم، خو لومړی ستا بدن سوری سوری کوم پیکاسه. بیا هم خپل موبایل ته ځواب نه ورکوي. هر کله چې ورسره کار ولرو بیا ځواب نه ورکوي. دا فتح چیرته ورک شو؟ ولې دې ورکه هلکه؟ زه څه پوهېدم امیر صاحب، مغزو مې هېڅ کار ونه کړ. توبه خدای ته ورحمېږي. یعنی دلته یې بم ولې چاودنه ونه کړه؟ کوم چا بم پیدا کړی وو؟ ما هم د تضمین په توګه دا ماشوم راوسته. ښه دی کړي. عاقف هم باید راغلی وای. راځه. نور نو څومره پته مه شو عاقفه، بم خو چاودنه وکړه، ستا له زوی سره یو ځای ډېر ماشومان ووژل شول. حالا نو دا لوبه پای ته ورسوه. ښه نو زه هم د خپل زوی څنګ ته ورځم. غواړې مخکې له چاودنې سترګې پټې کړې او یو بل ته غاړه ورکړو. صبر وکړه. خبرې مه کوئ. ته نه څوک یې؟ ها څوک یې؟ چا چې په بم ایښودلو کې را سره مرسته وکړه. په خواشینۍ سره یې چاودنه ونه کړه، پولیسو پیدا کړی. هو اوس نو کولی شو یو بل ته لاس ورکو، بم ته چاودنه ورکړو. دا ملګری هم غواړي له موږ سره لاړ شي. سمه ده هرومرو ځو. دا به موږ ټولو ته بسنه کوي. صبر وکړه، هېڅ هم نشي کولی. خو ولې؟ ځکه چې زوی دې له موږ سره دی، هغه مو دلته راوستلی. اوزلم ماشوم راوبله. زویا، زوی مې خوشي کوي، خوشي کوي. سمه ده، هر څه چې غواړئ کوم یې، یوازې زما زوی خوشي کوي. ډاډه یې؟ هر څنګه چې وي موږ خو تا وژنو، ولې دې په زوی رحم وکړو؟ زما په اند اوس چانس لرئ چې بم ته چاودنه ورکړې. حالا چاودنه ورکړه. حالا عاقفه مخینه مې لرې شه. حالا نو لږ نوره، لږ نوره. حالا چاودنه ورکړه. لږ نوره. چاودنه ورکړه که نه؟ حالا نو زویا، زویا راشه زویا. څوک ډزې کوي؟ ها نه پوهېږم، فکر کوم هغې خوا نه ډزې وکړې. راځه چې له دې ځایه لاړ شو. راځه چې
وتښته ډارن سپیه وتښته. ته مې وپېژندلې، هماغه بې شرفه سړی چې په توکات سیمه کې د زموږ واسکران شهید کړل، په وینو موړ نه شوې. ته انسان یې که ځناور یې؟ ها؟ ته ښه یې؟ ښه یم. دا هماغه ځناور دی چې تا یې انځور راښودلی و که نه؟ هو خپله دی. په دې سر یې ووله چې مردار شي. دومره په اسانه نه، داسې نه کېږي. دا یې باید ځان سره ویسو، له پښو به یې رازروان کړو، څو ورځې به یې په ښه توګه شکنجه کړو. څنګه؟ داسې به د خپل زړه غوسان پرې تشه کړو او خوند به واخلو. وروره ډېر خوند به واخلو. داسې مه کوئ، وګورئ زما مور هم ترکه وه. پورته شه، پورته شه. موږ د ترکانو او کردانو په منځ کې توپیر نه کوو. د تبعیض په موضوع کې مو سترګې ړندې دي. موږ یوازې دې ته ګورو چې سړی یې که نه یې. نجیب امیر وړکتونکي و، کیدای شي د فاتح په اړه اندېښمن وي. یو ځل ورته زنګ ووهه. سام ودرېږه. بله امیر صاحب. چیرته یې کیفه؟ د فاتح په وړکتون کې ستونزه پیدا شوې. ثابت ته د خدای پاک خیر ورکړي، ځان سره یې راوړی. ریاضي ویل کومې ښوونکي ترې اخیستی؟ ښه هغه لږ څه مخکې چکر ته لاړه. ثابت وویل چې د پیکاسو ورغلی و رانغی. سمه ده، وروسته به خبرې وکړو. د خدای په امان. مخکې شه، مخکې شه. مشاور صاحب، مخکې له وخته زوال چې په دې 2 کلونو کې په ختیځ او شمال ختیځ سیمه کې کوم پلانونه چې لرل بریالي نه شول. وروستی هیله یې د پارتي بندېدلو مشاور صاحب، او کوم لاریون چې هغوی غوښته د دیار باقر په سیمه کې په لاره واچوي. د دیار باقر تکړه خلکو لخوا په شاو تنبول شول. موږ اوس ښار ته د ترهګرو راښکته کېدو موضوع اندېښمن کړي یو. دا د بم ایښودنې موضوع څومره لویه شوې ده. د مخکې له وخته زوال غړي غواړي چې د خپل یو عملیات نه ډیره ګټه لاسته راوړي. هغه نندارتون په قصدي ډول ټاکل شوی و، ځکه چې هغه ته نږدې د پولیسو یو مرکز و. هم یې داسې ښکاره کړ چې سازمان د عملیات ترسره کړي، او هم یې امنیتي تشکیلات یعنې موږ ضعیفه ښکاره کړو. څنګه چې تاسې هم پوهېږئ ښاغلی د دې یو کال په ترڅ کې یو پروتوکول جوړ شوی. که پوه شئ پولیس د ټولنې امنیت لپاره بسنه نه کوي، بیا اردو ته اجازه ورکول کېږي چې ښارونو کې مداخله وکړي، یعنې زموږ مسؤلیت به غصب شي. زما پاند مهمه خبره دا ده چې موږ باید د ټولو هیوادوالو باور لاسته راوړو. کومو ګاونډیانو چې کلونه یو ځای ژوند کړی، هغوی داسې راپارولي چې لږ پاتې یو بل لستونې ونیسي. د هغوی فکر دا دی چې منځنۍ جګړه رامنځته کړي. دا به زموږ ټول لپاره ډېره ترخه وي که موږ خپل یووالی له لاسه ورکړو، هر څه له لاسه ورکوو. 1 کلن ماشوم ووژل شو. تاسو فکر وکئ، هر انسان په ارام مغزو دې پیښې لپاره فکر نشي کولی. ډېر احساساتي کسان شته چې یوازې یوې پلمې ته په تمه دي. باید دې موضوع په اړه ډېر پام وکړو. په کومه مرمۍ چې اسماعیل ووژل شو، هغه د دې سړي له تمانچې راووته. یلدرای دکباش. دا مو پیدا کړی؟ هر ځای مو ولټاوه. د هغه کور ته ورغلو. مهربانی وویل چې څو ورځې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. کور یې تر څارنې لاندې دی. دا سړی څه کاره دی؟ په ختیځ انادولو کې په یو دولتي اداره کې شتون یې سم په ډاګه نه دی. هغلته یې څو کاله کار کړی او په رسمي ډول معاش اخلي. مشاور صاحب، همدې خبرې زموږ کارونه ستونزمن کړي. ډېر داسې کسان دولتي کارتونه ځان سره لري. کله چې زموږ له مخې تېرېږي دولتي موټرونه کار اخلي، او کله چې ونیسو موږ ته دولتي کارت او وسله راښکاره کوي، او کله چې بل فعل ونیسو بیا خپل رسنیز ځواک نه کار اخلي او په خپلو دروغو خبرو سره خلک غولوي. په دې وروستیو کې د راپارولو تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خلکو ته وایي د دولت په منځ کې هم اختلاف شته. په داسې حال کې چې دا خلک په خپله هڅه کوي دولت خپل منځي جګړې ته اړ کړي. زه ډارېږم چې دې نه ګواښه کوونکي کارونه ترسره نه کړي. دا حالت هېڅ د قناعت وړ نه دی. موږ باید ډېره هڅه وکړو او لوبه خپله ولکه کې ونیسو. که اجازه مو وي نو غواړم ځینې نور معلومات هم تاسې سره شریک کړم.
الله څه خبره ده څارګر صاحب دا څوک دی موټر وهلی که څنګه څه شوي څارګر صاحب په هر حال څنګه دی دا ځای ستاسې په خوښه جوړ شوی ښه دی بیخي ښه دی دا هم ستاسې پیسې دي سمه ده ما سره دي وي هسې هم جب خرچه نه لرم ډېره زیاته مننه هو خیري ته تللی شې لږ څه وروسته به دلته وحشتناکې او ډارونکې صحنې پیل شي داسې نه چې د شپې په خوب کې بیا وډار شي نور نو ستا خپله خوښه ده خیري زه به پاتې شم څارګر صاحب سمه ده پاتې به شم خو زه د مسؤلیت په غاړه نه اخلم سمه ده سمه ده دلته راشه پورته شه څنګه مو زړه وشو چې د زمریانو په څېر واسکران شهید کړئ څنګه مو لومه ورته ایښې وه خبرې وکړه دا یو ډېر بد بوی درنه ځي سپایا دا یې دوه دې خوا راشه دا یې درې درد کوي که نه درد کوي ډېر کلک نه وخو څلور هله راشه دا یې پنځه دا یې هم شپږ وروره اجازه راکئ چې وایم واره زه به کوم وروره خیر دی حالا نو ژوندی اوسئ خیري د ملکې سویلو اظهاراتونه معلومه شوه چې د 2011 کال لپاره ویدې ډلې شته چې د ویښېدو لپاره امر ته په تمه دي که موږ بریالي شو چې دا ډلې همداسې په خوب کې ونیسو دا هیواد به له ډېرو ستونزو نه وژغورو او د هغوی پلانونه به هم له منځه یوسو د ترور ډلې کله چې په شمال ختیځ سیمه کې د هغوی په خوښه خونړی لاریون په لاره ونچول شو بیا یې پلان ونیوه چې سوله غوښتونکي او تکړه کردي رهبران ووژني همداسې نه ده د هغوی غوښتنه دا ده چې د ارباقر نه ماردین پورې 1 میلیون کسان کوڅو ته راوباسي کله چې د کردانو رهبر د جنازې لپاره دا 1 میلیون انسانان کوڅې ته راوځي نو فکر وکړئ که له یو څو ځایونو نه پیډازي وشي زما په اند د هغوی اصلي پلان د اوس لپاره همدا دی هغوی هڅه کوي چې د شمال ختیځ سیمه په یو ډول له هیواد نه جلا کړي د دې لپاره هر څه ته یعنې خونړیو عملیاتو ته هم چمتو دي دا د کردي رهبر موضوع مهمه ده هو یو بل ملت پاله سیاسي رهبر هم په مخه کې دی او ځینې روحاني او دیني علما هم شته هغوی داسې پلانونه لري چې هم هیواد کې دننه هم هیواد نه بهر ډېر خلک راوپاروي نجیبه د هغه رهبر ساتنې موضوع ته خپله وڅاره هغه سره له خپلې ډلې نه تکړه کسان وټاکه ویې څارئ او ترې ساتنه وکړئ د هغه یوه تار ویښتو ته باید زیان ونه رسېږي که نه د هیواد ته به یوه لویه ستونزه جوړه شي اندېښنه مه کوه مدیر صاحب سبا سهار به یې زه لیدو ته ورشم په تاسې پوره باور لرم تر نن ورځې مو نه یم شرمولی موږ یوازې خپله دنده سرته رسوو حالا نو ووایه څه ووایه حالا نو زر کوه ووایه په هر څه چې پوهېږې زر یې ووایه زر کوه ښه ته پخوا ترهګریز سازمان کې وې څنګه راوګرځېدې مهرباني وکړه ښاغلی زموږ نوی پلان راوړه حالا نو زر کوه ووایه په هر څه چې پوهېږې زر یې ووایه دا کس څوک دی موږ ته یې هم ووایئ که غواړئ ما ته یې بل ځل هېڅکله دلته را نه شې زما خبره دې واورېده د کومې موضوع په اړه مو لپاره ځینې شکایتونه راغلي دي څه کوې ته څه کوې ویې ویل ډېر شکنجه شوی یم د دې کار حساب یې در سره کېږي